هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د زمري 29مه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 20مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تازه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي د راستنه شوو کډوالو د سرپناه د حل لپاره د ښارګوټو او ځمکو ویش روان دی. رئیس الوزرا په کابل پوهنتون کې د لوړ زده کړو پیاوړتیا پر اصلاحاتو او پرمختګ ټینګار وکړ. اسلامي امارت د خپلواکۍ په 106مه کلیزه کې له نوي نسل د تیرو بریو د زده کړې غوښتنه وکړه. او ټرمپ وایي د پوتین او زيلنسکي د ناستې لپاره زمینه برابروم. اوس هم بشپړ خبرونه. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي د راستنه شوو کډوالو سرپناه د حل لپاره د ښارګوټو او ځمکو ویش روان دی. مسؤلین وایي په څو ولایتونو کې د ښارګوټو د جوړونې او د ځمکې د ویش بهیر دوام لري. د دغه وزارت په وینا د یو رڼا او پړاویز جوړښت په رامنځته کولو سره هڅه کیږي د اړمنو کورنیو لپاره د دایمي استوګنې زمینه برابره شي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویان محمد کمال افغان وایي یوازې دې ته منتظر و چې د والیانو له لوري موږ ته ډاډ راکړل شي چې د کډوالو په برخه کې تصفیه شوې ده او هغه لومړۍ درجې فورمې چې ورکړل شوې دي هغه ډکې شوې دي او موږ به ژر تر ژره دویمې فورمې ورکړو او ژر به دغه کار سرته ورسوو. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړۍ کې زرګونه هغه کسان چې کلونه په دغه هېواد کې ژوند او کار کړی په جبري توګه افغانستان ته راستنه کړای شوي دي. رئیس الوزرا په کابل پوهنتون کې د لوړ زده کړو د پیاوړتیا پر اصلاحاتو او پرمختګ ټینګار وکړ. لوړ زده کړو وزارت ویلي چې رئیس الوزرا د هیواد د تحصیلي نظام د پیاوړتیا په موخه په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. دغه وزارت د اعلامیې له مخې رئیس الوزرا په هیواد کې د لوړ زده کړو پر کیفیت لوړونه، د تدریس پر ښه والي، اصلاحاتو او د لوړ زده کړو پر پرمختګ ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د استادانو علماو دندې سپیڅلې وبللې. دا خبرې تېره ورځ په کابل پوهنتون کې جوړه شوې غونډې کې وکړې. اسلامي امارت د خپلواکۍ په 106مه کلیزه کې له نوي نسل د تیرو بریو د زده کړې غوښتنه وکړه. اسلامي امارت د خپلواکۍ د 106مې کلیزې په مناسبت په یو خبره شوې اعلامیه کې له نوي نسل غوښتلي چې د خپلو تیرو بریو پر پل قدم دی او مثبت زده کړه دې ترې وکړي. اعلامیه کاږي چې په تیرو پیړۍ کې د دریو سترو زبر ځواکونو ماتول لومړی د الله جل جلاله احسان او بیا د ولس د ایمان، هوډ او غیرت څرګندونه کوي. اعلامیه دغه درې زبر ځواکونه انګریزان، روسان او په دې وروستیو کې امریکایان یاد کړي او زیاته کړي ده چې اوس باید د شریعت پابندي وشي او ټول بری د الله احسان او نصرت وبلل شي. او وروستی خبر دا چې ټرمپ وایي د پوتین او زيلنسکي د ناستې لپاره زمینه برابروم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي هیوادونو له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال ویلي چې د هغه پاند روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین منلي ده چې د اوکراین لپاره امنیتي ضمانتونه ومني. هغه په دې غونډه کې د اروپا هیوادونو مشرانو ستاینه کړې. ټرمپ ویلي چې له دې لیدنې وروسته د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي څو د زيلنسکي د لیدنې لپاره زمینه برابر کړي. په همدې حال کې د آلمان لومړی وزیر ویلي چې د پوتین او زيلنسکي ترمنځ به تر راتلونکو 2 اونیو پورې ناستې ترسره شي.
دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.